بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ادامه پسې ورکوو د تیر درس په ادامه. 58مه پوښتنه وایي د n مساوي 3 اصلي کوانتم نمبر لپاره د سپین د قیمتونو نوعیت کوم ډول دی؟ همدغه -1 په 2 او -1 په 2 ورته سم دي. وایي د هغه الکترونونو د انرژي مقدار چې د هستې څخه لرې دي د هغه الکترونونو سره چې هستې ته نږدې دي څه فرق لري؟ هغه چې لرې دي د هغو انرژي زیاته ده. وایي د څپې د اوږدوالي لنډوالی د مادې په کوم خاصیت پورې اړه لري؟ کتله، سرعت، دغه څلورم جز صحیح ده. یعنې کتله او سرعت چې موږ تاسې سره ضرب کو مومنټم نه جوړیږي، نو د مومنټم په زیاتېدو سره د موج اوږدوالی کمیږي. وایي د الکترونونو لپاره د مرکز نه د فرار قوه په کوم فارمول اندازه کیږي؟ mv مربع تقسیم په r دا فارمول ورته صحیح ده. وایي د اټوم د قطر تقریبي اندازه 2 ضرب لس په طاقت د -10 متره په کوم اساس لاسته راځي؟ رادرفورد تجزیه، د دیموکریت نظریه، د روتنګین تشعشع، هیڅ یو. دا د روتنګین تشعشع په دې کې صحیح ده. یعنې موږ تاسې کولی سو چې د روتنګین وړانګې په مرسته د اتوم د قطر تقریبي اندازه وټاکو. وایي د الکترون د حرکت سرعت د کومې قاعدې له مخې توضیح شوی دی؟ د الکترون د حرکت سرعت د کومې قاعدې له مخې توضیح شوی دی؟ د بور لومړۍ قاعده، د بور دویمه قاعده، هیڅ یو. دا په هیڅ یو کې راځي. ځکه که چېرته تاسې د بور نظریې ته وګورئ نو دا د بور د نظریې تقریبا په 5مه ماده کې راځي یا 5مه قاعده کې. 64مه پوښتنه وایي د الکترون د انرژي حالت لپاره L مساوي 2 فرعي کوانتم نمبر او n مساوي 3 اصلي کوانتم نمبر سره کومه افاده سمه ده؟ L2 د D لپاره راځي او N3 همدا 3 D صحیح ده. په دې پسې راځو 65مه پوښتنه. 65مه پوښتنه وایي اصلي کوانتم نمبر نظر هستې ته کوم خاصیت ټاکي؟ اتومي شعاع ټاکي، د الکترون وریځ اندازه، د الکترونونو د انرژي سطحه، ټول سم دي. وایي د الکترون د برقي چارج قیمت څومره او د چا لخوا وټاکل شو؟ د الکترون د چارج اندازه ملیکان او د هغه ملګرو ټاکلې ده، نو دا دویم جز صحیح ده. د اتومي تیوري بنسټ چا ایښود؟ دیموکریت. وجه یې دا ده چې دیموکریت د لومړي ځل لپاره د اتوم کلمه کارولې ده. نو تیوري موږ تاسې نظریې ته وایو اټومي تیوري، نو د اټوم نظریه لومړی دیموکریت رامنځته کړې ده. وایي د الکترونونو د انرژي حالت لپاره په L مساوي 3 فرعي کوانتم نمبر او N مساوي 4 فرعي کوانتم نمبر کې کومه افاده سمه ده؟ نو L 3 د F لپاره وي او N 4 خو نو د F همدا د دې لپاره بالکل صحیح ده. نو لومړی تمرین په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. بل تمرین به په بل لیکچر کې تشریح کړو.